गवर्नमेंट چې کوم پیسې د حاجیانو لګي په یو ورځ کې په یو انټری کې لګي ټول پیسې او موږ د لپاره 45 ورځې په کار دي ورکینګ ډیز زیارت پر ورځم چې کوم ټرانزیکشن موږ کړی دی نو هغه هفته 10 ورځې پس رسیدلې دي موږ خپل ګورنمنت هم دا اپیل دی او سعودي ګورنمنت هم دا اپیل دی چې زموږ د 67000 حاجیان زموږ چې حج لاړ شي. ما عابد پرویز امان نوم د ایگزیکټیو ممبر یم حج ارګنایزر اسوسییشن اف پاکستان کې پی او دا 67000 حاجیان دي پای کې 14000 حاجیان د کې پی دي او د دې چې دا کوم ټایم لاین ورکړی شو 14 فروری هغه ټایم لاین په ځبانه دا سیزه چې سرت نه رسیدلې دا یو نوې نظام او زموږ ګورنمنت د چې خپل داخلي خپلو کې درې میاشتې درې نیم میاشتې موږ یې باوند کړیو هلکه دا ټایم لاین موږ د پاره دغه لپاره یو برابر موږ د دې ټیم دا اپیل کوو چې زموږ د 67000 حاجیان زموږ خپل ګورنمنت هم دا اپیل دی او سعودي ګورنمنت هم دا اپیل دی چې زموږ د 67000 حاجیان زموږ چې حج لاړ شي. دا چې 89000 کسانو کې 12500 کسان هغه چې 14 فروری نه مخکې خپل کار کمپلیټ کړ ځان لړن تنګ چې څوک یعنی ممکن نه واغه پیمنٹ پوره رسیدو یعنی دا چې کم 12500 شي وي هغه نه پس بیا زموږ ګورنمنت پکې کوشش وکړو 10000 کسانو نور هغه خو اوسه پورې هغه 10000 ملا سیستم دراغلی نه دي دا سیده چې دا خو ټیکنیکل سیز تاسو ته په پریس کانفرنس کې مونږ ویلې مونږ ته د پیسو لګولو لپاره 45 ورکینګ ډیز پکارو 45 ورکینګ ډیز او مونږ ته ټول ملو شي 12 ورکینګ ډیز ګورنمنت چې کم پیسې د حاجیانو لګي په یو ورځ کې په یو انټری کې لګي ټول پیسې او مونږ د لپاره 45 ورځې پکار دي ورکینګ ډیز په هفته کې سلور ورځې دي مونږ سره جمعه هفته چې دا په سعودي کې بانکونه بندي او اتوار پر ورځ زموږ بانک بندي زیارت پر ورځ چې کم ټرانزیکشن مونږ کړی دی نو هغه هفته 10 ورځې پس رسیدلې دي دا ټیکنیکل ایشوز په وجه باندې پیمنٹ یعنی پیمنٹ داسې نه چې مونږ ځان سره د مونږ لګلې نه دي سټیټ بانک مونږ ته راکې پر ډے $3 लाख اجازه ده پهله به یو ګروپ سره 1500 کسانو نو هغه د پاره $3 लाख اجازه تو اوس هغه ګروپ 2300 2200 2000 پلس دي اوس مرته $3 लाख چې دي کنه اجازه تو واپسې هم لا سوچ نه کړی ان شاء الله ګورنمنت کم پیسې د حاجیانو لګي په یو ورځ کې په یو انټری کې لګي ټول پیسې